بل غلط فکر چې اسلام ورښځو ته خپل حق نه ورکوي، په دغه خاطر هغه په حجاب کې ساتي. اسلام ښځه سپکوي، اسلام د ښځو حقوق نه ورکوي، په همدې خاطر هغه په حجاب کې ساتي او پر هغې باندې ظلم کوي. د دې جواب ورکولو تر مخه موږ باید په دې پوه شو په تاریخ کې که موږ ولولو چې د ښځو سره څنګه سلوک شوی دی، چې په دې پوه شو نو بیا به د پوښتنې جواب ته راشم. که چیرې تاسو د بابلیان تاریخ ولولئ، په هغه کې دا لیکلي دي چې کله به یو سړی قتل وکړي نو پر ځای چې هغه ته سزا ورکړي د هغه ښځې ته سزا ورکول. که تاسو چیرې د ګریک سیویلایزیشن ولولئ، په هغه کې یو ښځه وه چې نوم یې و پنډورا، یوه خیالي ښځه وه پنډورا. د ګریک خلکو به ویله په نړۍ کې چې څونه ستونزې دي هغه د دغې ښځې د لاسه دي. د هغو دا فکر و چې غلط و، او په دې ګریک سیویلایزیشن کې د ښځې عزت ګر سره نه و، څوک یې په کیسه کې نه و، دا خبره عامه وه. که تاسو د روم سیویلایزیشن ولولئ، په هغه کې بربنډوالي او فحاشي بیخي عامه وه. ښځې به یې یوازې د خوند دپاره کارولې او نور به یې نفسي واخیستلې. که تاسو مصري سیویلایزیشن ولولئ، په هغه کې ښځو ته دا ویل کېدله چې دا د شیطان یو نښانه ده. که چیرې تاسو د عربو سیویلایزیشن ولولئ، د قرآن د نازلېدو تر مخه په عربستان کې دا حال و، اکثره چې کله به نجونې پیدا شولې نو هغه به یې ژوندۍ ښخوله. الحمدلله ثم الحمدلله د قرآن د نازلېدو څخه وروسته دا غلط کار خو هلته بند شو، خو ولې د افسوس خبره ده چې زموږ په هندوستان کې اوس هم جریان لري. اسلام هغه مذهب دی او محمد صلی الله علیه وسلم هغه شخص دی چا چې د ښځو مقام ورلوړ کړي. الحمدلله هغوی ته حقوق ورکړل، خپل حق یې ورکړي، لیکن د دې سره سره دا هم وروښول چې دا حقوق څنګه وساتل شي، څنګه ښځې د خپل مقام د هغسې لوړ وساتي. یو خو دا ورته ویل کېږي چې څه باید وکړي، بل دا چې هغه کړنه څنګه د هغسې پسې وساتي. نو اسلام چې کله دا وویله چې الحمدلله چې ښځې یې راپورته کړلې په عام ډول، په خاص ډول په اسلام کې ښځې او نارینه یو ډول دي. په ځینو شیانو کې د نارینه درجه لوړه ده، په ځینو شیانو کې د ښځو درجه لوړه ده، خو په خاص ډول دواړه برابر دي. نو کله چې اسلام او قرآن د ښځې مقام لوړ کړي، هغې ته دا هم وروښودل شول چې په څه ډول د هغه خپل مقام د هغسې پسې وساتي، هغه وظیفه د هغسې وساتي. او اکثره خلک خبرې کوي د ښځو د حجاب په باره کې. الله سبحانه وتعالی په قرآن مجید کې اول د نارینه د حجاب خبره کوي او بیا وروسته د ښځې د حجاب. الله تعالی فرمایي په سورة نور کې سورت نمبر 24 آیات نمبر 10 کې چې ای مؤمن نارینه، ای مؤمنه، چې کله هم ته یوه ښځه ووینې نو خپل نظر کښته واچوه. د دې معنا ده چې کله هم یو نارینه ښځه وویني، هر رقم بد خیالونه چې په دماغ کې راغلل نو یو دم د قرآن حکم دی چې نظر دې کښته کړه. یو وخت یو مسلمان یو نجلۍ ته ډېر رډ رډ کتل، نو ما هغه ته وویل چې ورور جانه دا ته څه کوې، دا خو حرام کار دی. نو هغه راته وویل چې زموږ نبي صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې اول کتل یې معاف دي، بیا کتل حرام دي. ما تر اوسه په نیم نظر را نه دي ورته کتلي. نو محمد صلی الله علیه وسلم چې دا ویلي دي چې لومړی نظر معاف دي او دوهم حرام دي، نو د هغه خو دا معنا نه ده چې لس دقیقې ووایم نجلۍ ته ګوره خپل باڼوګان مه ښوروه او بیا وایه چې ښه سمې لا نه دي ورته کتلي. د محمد صلی الله علیه وسلم وینا دا وه چې که چیرې تاسو په ناپامۍ کې و یوې ښځې ته وګورئ، و یوې نجلۍ ته وګورئ، نو په کسته سره و هغې ته بیا مه ګورئ، د هغې و ښایسته په کسته سره بیا مه ګورئ. بل آیات په قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي په سورة نور کې سورت نمبر 24 آیات نمبر 11 کې چې ای مؤمنو ښځو، ای مؤمنو، چې کله یو نارینه وویني نو خپل نظر کښته واچوئ او پر سر چې مو کم ټکورې یا پوړنې هغه پر خپله سینه باندې واچوئ او خپل سینګار و هېچ چاته مو ښکاره کوئ مګر یوازې په خپل خاوند، په خپل زوی، په خپل پلار، او ډېر اوږد لیست دی چې محرم دي د هغه کسانو سره چې واده نس کېدی. په عام ډول د حجاب دپاره شپږ فرضیات دي، شپږ ټکي دي، شپږ پوینټه دي. لومړی
د سطر پټول چې د نارینه دپاره دی لږ تر لږه د نامه څخه تر زنګونو پورې، او د ښځو دپاره ټوله جسم یې باید پټ وي، یوازې چې باید ښکاره سي هغه دی مخ او لاسونه. ځینې علما وایي چې دا هم باید پټ وي. هغه نور 5 ټکي د ښځو او نارینهو دپاره یو ډول دي. بل ټکی کم کالي چې دوی اغوندي هغه باید دومره نازک نه وي تر څو د هغه څخه د دوی بدن ښکاره سي. 3 ټکی داسې تنګ کالي باید وانغوستل سي چې د هغه څخه دا بدن ټول راووځي. 4 ټکی کالي باید دومره برېښندونکي نه وي چې مقابل جنس تر تاثیر لاندې کړي. 5 ټکی کالي د غیر جنس ښځه د نارینه کالي باید وانغوندي او نارینه باید د ښځې کالي وانغوندي. او 6 ټکی چې یو څوک د غیر مسلمانانو کالي وانغوندي چې پر هغو باندې نښانونه وي. دا 6 ټکي دي د حجاب، 6 نقاط دي یا 6 فرایض دي د حجاب. او الله تعالی فرمایي په سورت احزاب کې سورت نمبر 3 آیات نمبر 9 کې، یا نبی ووایه و خپلو میرمنو ته و خپلو لوڼو ته او و مؤمناتو ته و مؤمنو ښځو ته چې کله هم دوی د باندې ځي نو جلباب دې واغوندي، پر خپل ځان دې واچي جلباب، تر څو دوی خلک وپېژني او دوی په عذاب نه کړي. نو خلک به دوی نه په عذابوي تر څو دوی خلک وپېژني او د دوی د عزت سره لوبې ونه کړي. د مثال په ډول قرآن صحیح وایي چې حجاب ښځې ساتي او عزت یې برقراره ساتي. او د دې څخه وروسته اسلامي شریعت دا وایي که چیرې یو څوک سړی پر یوې ښځې جنسي تېری کوي، جبري زنا کوي، نو د هغه دپاره سزا موت، د مرګ سزا ده.